الله عز وجل دې خبرې ته اشاره وکړله چې مال چې څونه درته خوښ دی د هغه باوجود به دا مال هم مصرفوې چا ته به یې ورکوې ذوي القربه قریبانو ته والیتامه یتیمانو لره والمساکین مسکینانو لره وابن السبیل مسافرینو لره والسائلین سوال کوونکو لره چې فقیر درته ودرېدی وفي الرقاب او د مریانو د ازادولو دپاره به د مال مصرفوې دا هغه شپږ مهمې طریقې دي د مال د مصارفو ځایونه الله عز وجل یاد کړل دا د مال مصرفول د هرې زمانې خپل ضروريات دي خصوصا د شپږ ځایه حصر و قصر نه دي څونه د ضرورت لارې چې ستا په نظر باندې درځي په دې لارو کې د مال مصرفول په داسې حالت کې چې مال به درته خوښ هم وي زړه کېږي به دې هم نه په جمعه کولو پیدا کولو کې به ستړی سوی هم یې سفرونه به دې هم پسې کړي د دې باوجود به یې مصرفوې لله وفي الله د الله د رضا په خاطر د الله په لاره کې دا پنځم شی دی د هغو کسانو د اوصافو و خاصیتو څخه چې الله عز وجل متقیان راته ښیي. تعلیم الاسلام رادیو